زما عزتمند مسلمانانو ورونو د تیرو درې څلورو جمعو نه د قربانۍ متعلق مختلف احکام او مسائل ستاسو مخې ته هغه بیان کړلی شي. الله جل جلاله دغه عظیم عبادت زمونږ او ستاسو نه سره د اخلاص نه ادا کړي او په خپل دربار کې الله تعالی قبول او منظور بیا هم وګرځي. کم اصل روح د قربانۍ چې دی هغه دې هم الله تعالی مونږ ته را نصیب کړي. روح د قربانۍ دا دی چې څنګه مونږ د خپل مال قربانولو ته د الله دپاره تیار یو او د څاروي قرباني د څاروي د سا قرباني مونږ د الله دپاره ورکوو، نو که چېرته د الله د دین دپاره زمونږ هم د سا ضرورت راشي مونږ به د خپل جان هم ورکوو. که زمونږ د مال ضرورت راشي د الله دپاره به مونږ خپل مال دا به هم ورکوو. په دې خپل زړه کې دا یو شوق او دا یو احساس پیدا کول پکار دی چې د هر څه نه مخکې زمونږ دپاره د الله تعالی حکم دی. نن اول د عرفې د ورځې یو دوه احکام هغه ذکر کوو، بیا نور د قربانۍ مسائل هغه به ذکر کوو. یوم العرفه دا د لوی اختر نهم تاریخ ته ویل کېږي، 9 ذی الحجه چې سبانه تاریخ ته زمونږ په پاکستان کې سبا نهم تاریخ ته د لوی اختر د میاشتې دې ته ویل کېږي یوم العرفه. حدیث شریف کې ذکر دی چې څوک د دې عرفې د ورځې روزه ونیسي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما امید دی د الله تعالی نه چې د به یو تیر شوي کال او یو در روان کال ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. دا تیرې ورځې چې وي د هرې ورځې روزه دومره ثواب لري لکه د یو کال د روزې عمره، او د هرې شپې عبادت یې دومره ثواب لري لکه د لیلة القدر د عبادت عمره ثواب. او په یوم العرفه د دې پکې د عبادت په ډبل باندې الله جل جلاله اجر او ثواب د دې ورکوي. نو اول خو په دې ځای موږ پوه کوو چې عرفه ویل کېږي نهم تاریخ د ذی الحجې ته. دا د هر یو ملک او د هغې د سپوږمۍ د لحاظه بدل بدل. زمونږ سبا دی ښکته چې کوم ملکونه دي د هغو نن ده، هغو ته سپوږمۍ مخکې ښکاره شوې، موږ ته وروستو ښکاره شوې. که اوس دا ووایي چې یوم العرفه عرفې ته ځکه وایي چې په سعودي کې خلک عرفات ته تلي، هره ته وایم چې د یوم العرفې ته عرفه ولې وایي. نو داسې خو بیا داسې علاقې دي کته ملکونه دي چې په سعودي کې لا دا ورځ ده، دلته ورځ چې ختمه شي نو هلته به شپه شروع شي. نو دلته خو عرفه د هغو نه تلي ده لکه که دې لحاظ ته وګورئ چې عرفې ته عرفه ځکه وایي دا روژه به موږ لکه نن پکار د سبا نه ده پکار. نو بیا خو نن ورځ چې کله په سعودي کې ختمه شي نو ښکته یورپي ملکونو کې چې کوم مسلمانان دي هلته به بیا ورځ شروع شي، دلته به شپه شروع شي. د هغو نه خو یوم العرفه لاړه، بیا د هغو هغه عرفه به بیا کموي. نو په دې خبره ځان ښه پوه کوي، په دې کې نور چینجو لټولو ته حاجت نشته. خو د نهم تاریخ د ذی الحجې ته یوم العرفه ویل کېږي. دا کم ثواب دا چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی د اختر نه یوه ورځ مخکې چې په دغه ورځ چا روژه ونیوه د 2 کالو د عبادت ثواب دی، او 2 کاله پې الله جل جلاله یو تیر شوی یو روان الله تعالی پې د دې ګناهونه دا پې معاف کوي. اوس دې ته یوم العرفه ولې وایي؟ د دې 3 وجې دي. اوله وجه دا ده چې په دې نهم تاریخ د ذی الحجې د احکام د حج چې څومره دي الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته ښودلي دي. نو عرفه د معرفت نه معرفت پیژنګلو ته وایي. نو په دې ورځ باندې الله تعالی د حج چې څومره احکام دي ابراهیم علیه السلام ته وښودل، هغه معرفت حاصل کو، پوهه حاصل کړه د احکامو د حج. نو یوم العرفه ته ځکه وایي چې دا د پیژنګلو ورځ ده، د څه د پیژنګلو؟ د احکامو د حج. دویم د عرفه په دې وجه باندې ویل کېږي چې یوم العرفه ابراهیم علیه السلام په 1 تاریخ په 8 تاریخ باندې په شپږم تاریخ خو د 9 شپه وه، بیا 8 شپه، بیا د 9 شپه، 2 شپې مخکې خوب کې ولیدل چې زه اسماعیل علیه السلام په دې خوب کې ذبح کوم. زه خیال دا چې خوب دی نو لکه ذبح کولو ته حاجت نشته. په 3مه شپه باندې بیا دا خوب ولیدو چې زه د خپل زوی ذبح کوم، دا د الله تعالی طرف نه ماته حکم دی چې دا ته ذبح کا. نو پته ورته ولګېده، دا معرفت او علم ورته راغی چې ابراهیم علیه السلام دا زوی ته ذبح کا. نو دې ته یوم العرفه ځکه وایي چې په دغه ورځ دته دا علم راغی چې دا خوب دی دا وحی ده، دا حکم دا ته نافذ که دا وکړه، ځکه ورته یوم العرفه وایي. 3مه وجه هغه دغه ده چې کوم خلک مشهور وایي چې عرفې ته عرفه ځکه وایي چې کوم حاجیان دي هغه په دې ورځ باندې میدان عرفات ته ځي.
کم حاجیان دي په دې ورځ باندې هغه میدان عرفات ته ځي ځکه دې ته یوم العرفه دا ورته ویل کېږي. نو زمونږ عام خلک چې بعضې پکې چاقونیان غوندي یوم العرفه وایي دې ته وایي که نه چې خلک عرفات ته ځي نو دا روژه په کار د هغه لکه نن تلي نو دا روژه موږ سبا ولې نو ستا خبرې ته به غوږ نه ږدي اول به خپل ټماټر در خرڅوي. نو یوم العرفې ته د عرفه د درېیمه وجه پکې دا هم ده چې حاجیان پکې عرفات ته ځي خو د هغو په لحاظ باندې هغو ته 9 تاریخ ته عرفات ته تللي دي موږ ته دلته کې 8 تاریخ ته زموږ سبا یوم العرفه ده. یوم العرفې ته عرفه په دې وجه ویلی کېږي او د روژې دغه فضیلت دی. زموږ یو مشر عالم هغه دا هم فرمایي چې څوک د یوم العرفې روژه ونیسي دې کې اشاره ده چې الله تعالی دله د راروان کاله پورې عمر به ورکوي ځکه چې یو کال د ده تیر شوی الله تعالی ګناهونه معاف کوي یو به آینده معاف کوي. نو چې دی ژوندی د نه به چېرته ګناه کېږي که نه نو چې مړ شو ګناه خو دې نه کېږي. نو چې څوک د عرفې روژه ونیسي په دې کې اشاره ده چې په دې کال کې به دی نه مري. خو که چېرته بالپره د چا قسمت راغلی دی وایي چې زه خامخا نسم الله ورته داسې سهو زر راپېښ کړي چې روژه دی ونه نیسي یا روژه د ده نه پوره نه شي. خو تقدیر چې دی په تدبیر بیا غالب کېږي تقدیر په تدبیر باندې نه بیا غالب کېږي. نو دغه یو راز پکې دا هم دی. دویم حکم د دې سبانۍ ورځې سره د تکبیراتو د تشریق متعلق دی. تکبیرات تشریق دا کم دلته هم لیکلي دا ځای په ځای کاغذونه تاسو ته ځکه لګېدلي چې دا درنه پاتې کېږي. نو دغه تکبیرات الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا اصل کې د 3000 الفاظ دي. کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کوو د الله په حکم باندې او د چاړه راښکو دا نو الله جل جلاله د جنت نه جبرائیل علیه السلام ته ګډ ورکو چې دا بوزه زما خلیل دا ذبح کی او دغه د زوی ذبح هغه چې څومره خوب لیدل هغه رښتیا شوی ده. جبرائیل علیه السلام په تادی کې په دې اسمان د پیزانه आवाज وکړو چې چرته جبرائیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام چرته د خپل زوی ذبح نه کی نو आवाज وکړو چې الله اکبر الله اکبر. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما قرباني الله قبول کړه په بدله کې د اسمان نه د جنت نه الله تعالی یو ګډ راولېږو نو دوی چې لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام ته پته ولګېده چې زما او زما د پلار قرباني الله قبول کړه هغه الله اکبر ولله الحمد. دا د 3 کسانو الفاظ دي. دا هغه وخت کېږي چې کله یو پلار یو زوی هغه د 14 کال وي په بوډاوالي کې ول الله تعالی ورکړی نور بچي نه او د الله په حکم باندې خپل بچي هغه په چاړه پې راکاږي په دغه وخت کې احساسات بسئ. ما ورته وګورو زمونږ په بچي صرف تبئ چېرته یخنۍ وهلی یا چېرته ټوخېږي زما او ستا احساس صحیح چې د یو سړي بچی هغه هم د 14 کالو هم دغه یو بچی او د الله په حکم باندې چې اسمان د نظاره کته په مخ د ځمکه باندې به داسې قرباني نه څوک ورکړي او نه چا ورکړي ده او نه څوک تصور کولی شي چې خپل بچی هغه د الله په حکم هغه هم تابعدار چې زه د الله څه حکم دی زما پلار هغه ادا کا زما دا مخ پټ کا ښکته طرف ته یې کا په خپل سترګو باندې هم پرده ولګوه هسې نه چې زما په مخ ته نظر ولګي او د الله حکم پوره ادا نه شي او د الله دپاره ډېر صبر کوونکي دي زه به هم صبر کومه. ابراهیم علیه السلام دغه شانتې وکړه چاړه راکاږي خو چاړه کار نه کوي دغه ټایم پورې د خپل طرف حلال کړی د آسان کار نه دی دې ته قرباني ویلی کېږي. دې ته د الله دپاره هغه خپل مال او جان او خپل اولاد قرباني کول ویلی کېږي. نو دغه عظیم الفاظ دي په دغه موقع باندې دا ویلی شوي دي دا د هغې یادګار دی تر قیامته پورې به جاري. حکم یې دا دی چې د هر فرض مانځه نه بعد د هر فرض مانځه چې سلام وګرځي د هغې نه وروستو په یوه پیره په درمیانه اوچت آواز باندې دا ویل واجب دي. ځان په خبره پوه کوئ د هر فرض مانځه نه بعد یو پیر په درمیانه اوچت آواز باندې دا ویل واجب دي. که دا مونځ ته د امام سره کې ټول مونځ دې لاندې کړی دی که رکعتونه د نه شوي دي که مونځ ته یوازې کې که نارینه دي که زنانه دي که مقیم دي که مسافر دي په ټولو باندې دا تکبیر یوه پیره په زوره باندې ویل واجب دي. ډېر کسان ملګري زمونږ ګوره دا غفلت کوي چې اکثر ته رکعت شوی او نور خلق تکبیرات وای د چې سلام وګرځي د تکبیر یا پټ وای یا ونه وای د ګناګار پاتې کیږي واجب ته پاتې کیږي. نو په دې وجه شرم به پدې کې نه کوي د چانه چې رکعت شوی د 2 رکعت شوی دي چې سلام دې وګرځو نو په زور باندې دا تکبیر دا به یو پیرا دا به وي.
د سبا د عرفې د سحر نه دا شروع شي د سحر په مانځه پسې او د 14 د مازدیګر مانځه پسې چې وویلی شي بس ختم دا 23 منځونه دي 9 10 11 12 13 ذوالحجه نه 13 ذوالحجې د لوی اختر د دریم 14 تاریخ پورې چې د مازدیګر په مانځه پسې وویلی شو بس د دې حکم سره هغه پوره شو ختم شو 23 منځونه دي دا ماښام ماسخوتن ورسره نشته نور دا 15 ورځې دي خو دا ماښام ماسخوتن مونځ پکې نشته 23 منځونه دي د چا نه پاتې شو یا هیر شو د دې قضا بیا نشته استغفار وکړي بخانه بغواړي د الله تعالی نه واجب حکم ته داتې پاتې شو د تکبیرات تشریق به د سبا د سحر د منځنه شروع کیږي زنانه ته هم دا وایي چاته نه یا د دې پانو نه ځان لا هغه ولي کوي او زنانه ته په کور کې دا ولګوي چې دا هم وایي دا حکم د استاد ذمہ داری ده دا به کور ته تاسو دا حکم ورسوي بل خبره وخت د قرباني د قربانۍ د پاره د ټولو نه بهتر وخت چې په کمو ځایونو کې منځونه د اختر کیږي او د جمعې منځونه د جمعې منځونه کیږي نو چې د اختر منځ څنګه وشي فورا ډایرکټ د قربانۍ څاروي ته ځان رسول او ذبح کول په دغه ورځ باندې د الله تعالی په نسبت باندې د قربانۍ نه بل بهتر عمل نشته نه هغې ته ځان رسول او زر تر زر خپله قرباني کول او په کمو ځایونو کې چې د اختر منځونه نه کیږي بانډې دي شړې دي غرونه دي نو په هغې کې د سحر د صبح صادق نه چې د سبا وخیږي د هغه ټایم نه د دې وخت شروع کیږي او څاروی په هغه وخت کې هم ذبح کولی چې د سهار بانګې ووي د هغې نه وروسته دا وخت شروع شو کم څاروی چې په کم ځای کې د هغه ځای اعتبار دی د ښار یو کس دی او څاروی په بانډه کې دی هلته حلالوي نو د هغه ځای د وخت اعتبار دی او که چېرته په ښار کې څاروی دی نو د ښار د وخت د دې اعتبار دی دا بهتر وخت دی د دې وخت نه شروع شي بیا سبا ورځ دا پسې ورپسې بهتره ده په درېیمه ورځ باندې بیا جایز ده د نور د پرېوتو پورې نو لسمه یولسمه دولسمه د نور د پرېوتو پورې دا د دې وخت دی د قربانۍ وخت د دغې پورې دی د شپې ذبحه د هغې نه بهتر دا ده چې سړی د ورځې وکړي خو که د شپې چا ذبحه وکړه هم سبا کراهت پکې نشته لکه نن سبا لیټونه او رڼاګانې دومره ډېرې دي چې صحیح پته لګي چې څاروی ما ذبح کړو او رګونه مې کټ کړل فقهاو چې کوم لیکلي چې د شپې ذبحه مکروهه ده دا هغه خبره ده چې کله به په شپو خلکو لیدکي بلول یا به ډیوه بلوله یا به لاټین بلو چې په هغې کې به دا پته نه لګېده چې دا څاروی صحیح ذبحه شو که صحیح ذبحه نه شو نن سبا دومره تیز لیټونه دي چې خلک پکې کرکټ کوي نو په هغه څاروی به دوم څه کولی شي هغه پکې حلالولی شي دا وخت قربانه بل عامه خبره د نن واوري بیا به د نور سبا ان شاء الله د اختر د صاحب په منځ کې نور کوو کله چې موږ د قرباني وکړو زمونږ اکثر خلک ډېر د بې احتیاطۍ نه کار اخلي چې کم د څاروي لره د غوشان دي یا کم اضافي شیزونه د چمبړې ممبړې هډوکي دي نو دا د خپل کوره راوباسي او په لاره کې داسې واچوي یا په دې ډیرانونو کې اصابت ډک لره سره د هغې چمبړو نه دا دقه شانتې واچوي نو چې 2 ورځې په غرمه ولګي نو په دې کلي کې او په دې کوڅو کې او په دې محله کې یو څه بین غوندې شروع شي نو ګندګي خورېږي نو ښه دا ده چې لږ دومره سړی ځان کړی او هر څه کوي نو لږ یو خس کې دا لره دې تش کړي او بیا د دې دپاره په دې ډیرانونو کې یا په پټو کې زموږ ځینې ډېر شی پټي دي یو کس ته دا حواله کې په ګاډۍ کې دی واچوي دا کم چې بې پیدې سیزونه دي ګند دی هلته دې خښ کړي نو نه به پکې بین جوړېږي نه به د مرضونه جوړېږي نه به دا ماحول راته ګنده کېږي لکه الطهور شطر الایمان صفایي دا نیم ایمان دی د ظاهر صفایي دا نیم ایمان دی نو داسې دې موږ نه کوو چې موږ ګندګي د خپل کوره راویسته او بار خوسیو ته ټولو ډکې کړې ډیرانونه یې ټول د دغه چمبړو او د کلمو د هغې نه ډک کړل ښه خبره دا ده چې دا دې موږ پټو ته ویسو ښه خې کو په خاورو سره په خاورې شي خبره به هغه ختمه شي او دا ګندې موږ نه جوړو دویمه دا چې په لارو کې کم د کورونو مخو ته موږ را کم کسان د ټل قربانیانې کوي د ټل نو هغه دې دا نه کوي چې قرباني ختمه شوه او هغه وینې او هر څه دغه شانتې پاتې کړل بلکې اوبه دې روالي او دغه لارې او دا کوڅې دې دا دې وینځي نو چې موږ په دې باندې هغه لکه د غفلت نه کار وانخلو او د خپل ماحول د خپله محله د خپل کلی داسې څښا پاتې نه کړو په دې به انشاءالله موږ ټول هغه عمل کوو باقي څه خبرې هغه سبا انشاءالله کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین